السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو 19 لوست ته ښه راغلاست. د 19 لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، د لو په کلمه کې وو په نښه کوي. دوهم، د الهام په کلمه کې ه په نښه کوي. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا 19 لوست کې د 5 تورو څرګندې یې، اوږدې یې، نرمې یې، لکهیداره یې او حمزه یا امریه یې ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ څرګنده یې ده چې 2 ټکي څنګ پر څنګ لري او دا هم د څرګندې یې شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل راځي. اوس نو د یون په کلمه کې وګورئ چې په سر کې یې د یې شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. د یې دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په منځ کې راځي. مثال ته یې د رحیم په کلمه کې وګورئ چې یې په سور رنګ کې لیدل کیږي او د یې دا شکل چې وینئ د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د سخي په کلمه کې وګورئ چې یې په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د 19 لوست دوهم توري اوږده یې ته راسو او 2 ټکي سر پر سر لري او دا هم د اوږدې یې شکل دی. د هغو کلمو سره په پای کې راځي چې د یې غږ اوږد پکښې ادا کیږي. اوس نو د شیدې کلمه وګورئ چې په پای کې د اوږدې شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. اوس به نرمې یې ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ نرمه یې ده چې هیڅ ټکی نه لري او دا هم د نرمې یې شکل دی چې د نارینه مفرد نومونو سره په پای کې راځي. اوس نو د منګی کلمه وګورئ چې په پای کې د نرمې شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. دا شکل چې تاسې وینئ لکهیداره یې ده او کم ټکی نه لري او دا هم د لکهیداره یې شکل دی چې د ښځینه مفرد نومونو سره په پای کې راځي. اوس نو د هیلۍ کلمه وګورئ چې په پای کې د لکهیداره یې شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او دا شکل چې تاسې وینئ حمزه یا امریه یې ده او کم ټکی نه لري او دا هم د حمزه یې شکل دی چې د امریه پیلونو په پای کې راځي. اوس نو د وخورئ امریه کلمه وګورئ چې په پای کې د امریه یې شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د ترکیبي تورو دا پړاو مو دلته بشپړ سو او د هر کور مکتب نور تعلیمي پروګرامونه هم تعقیب کړئ. خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.